کوي. زړه همیشه صفا ساتئ د حسد نه، او چې الله په چا باندې سره رحم او کرم وکړي نو ته هم د الله نه هغه څه غواړه. دا ډېر ګنده زړه وي چې د حسد نه ډکي، چې ولې الله پلاني له دا شی ورکړو، لکه دا خو د الله کار دی، د الله خزانې دي، ورې کوله ډېرې وله ورکو ښې وله ورکو، ستا دې کې څه کار دی؟ ته د الله نه د هغه فضل غواړه که نو دا د هغه سړي صفت دی د حسد کول چې دی په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه دی، هسې سرسري خبرې کوي او کله به یو ته ګوري او کله بل ته، او زړه خپل وخوري، د چا تنخواګانې حسابوي، د چا موټرو ته ګوري، د چا کورونو ته ګوري، د چا ښځو او بچو ته به ګوري، پردي حسابونو تباه و برباد کړو. و حسد لویه بیماري ده. ها پسخېدل شتي دیندارۍ ته، دغه حسد ته په عربي کې غبطه وایي، پسخېدل دیندارۍ ته، خو دا خو لږ خلک کوي، چې پسخېږي دیندارۍ ته خو ډېر لږ خلک دي. نو خو پسخېږي دغې ته وایي د شپږ زره له تنخوا جوړوي، د 8,000 د ده کور او د ده ګاډی ټولې دغه کیسې. نو داسې سړي ته چې سړی ګوري سړي پې زړه وسوځي چې دې مختصر دنیا کې د دې غریب کار څه دی؟ هغه د خلکو حسابونه کول، او سبا به مړ پروت وي په دغه کټ باندې دا مړي چې پکې پراته وي، او تا ته دغه کیسې رایادې شي چې غریب یعنی نه د دنیا نه مزې واخیستې او پته چې آخرت له به څه کړي او که نه ځکه چې دغه فارغه شوی نه و د حسد. نو دیندارۍ کې که چا ته پسخېږي دا شتي چې دا سړی دینداره دی چې زه هم دغه شان دینداره وی، زه د ده نه زیات دینداره وی.